بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ په د فارم په ډولو باندې غږدلو. نن بیا راځو اکسس پروګرام ته. زه به راځم اکسس پروګرام بر اخلاص کما له ورسته به کوم ټیبل سمو جوړ کړو سټوډنټ ټیبل وکنه په دې کار کړو. نو دا اخلاص وګورئ تقریبا موږ دا فارمټونه جوړ کړو، دا ټیبل نو جوړ کړو. اوس راځو دا کمپیوټر ټیبل ته راځو. کله چې مثال دې ترالو اوس راځو دا موږ یو فارم جوړ کړی کنه. په دې فارم کې زیات نه پار دی لیک دې کړی دی. خو اوس راځو ګوره دې کې بیخي ډېر زیات نه پار دی. اوس څنګه راځو ګوره کله زه انټر وګم دا مثال راځم دلته مې انټر پریس کو لاندې راځم چې پریس کوم په کنه سره انټر. اوس ګوره بل نه پرته واخ کوانه. اوس دا مثال ته غواړې مثال لا اول نه پر وخه یا مثال په بټنو کارو کنه نه موږ اصل کار تر روز ګوره موږ به دې باندې کارو کنه. راځو چې کار کوو بټنو باندې کار کوو. نو دلته هم راړې ګوره کلیک وکړه دا یو نه پر دا اوس انټر کوی مثال بیا راځي فبروري راغله خالد راغی انټر کبل هم فبروري خالد. نو دا ولی یو رقم راځي ځکه چې موږ نمونه څو تکرار کړو چې مثال داسې لاندې راسو. اوس ان شاء الله بیا درته اړې لاندې راځو د خالد څور لکړې ګوره واو کوانه وخت نظر تاسو سره خلاصې کوم نه خلاصې یې ماته ګوره. اوس راځنو دا ټول اوړه خدا تر څو وخت مثال اخیر ته رسیږي یا باول ته رسیږي. اوس راځو په دې ته بټن جوړو اسانه طریقه دې طریقه نه کوو. دې راځي رائټ کلیک وکړئ ډیزاین ته راسي. ډیزاین ته سره علي اولا ګوري موږ دلته په کنټرولز کې لرو. کنټرول کې اول ځدا دلته ګوري دا موږ لرو سلیکټ کلیک سلیکټ څه کار کوي. راځي مثال دا غواړي سلیو دې خبر دې انتقال کې دا سره کین کوي یعنی مو ټول په نام په فوټوشاپ کې یادېږي کنه. دا دلته سلیکټ په نام یادېږي. یو خط لیو دې خبر دې سره کم کوي انتقالوي. خو اوس راځو دلته بل لیبل لرو یو ټیکس باکس لرو بل څه د لیبل لرو. ټیکس باکس څه کار کوي؟ ټیکس باکس دا کار کوي. اوس ګوره دا لاندې راولم دوجته. اوس د وجه کې موږ پیس لرو کنه پیډ لرو او بالانس لرو. غواړي چې دلته یو لیبل ورته ټیکس باکس جوړ کړي یعنی چې څومره نفر ته شاګردانو ثبت نام کړی دی غو ټول مجموعات ته څنګه کې وخی بیا په لیبل نه ټیکس باکس نه استفاده کو. ټیکس باکس باندې کلیک وکړه یو ور سره دا دلته رسم کډوم اندازه مرته افکار ده اتوماتیک یو لیبل هم سره دی. لیبل سره پر راځي دلته به نوم ورکوي چې شنو مثال ترته لیکم ټوټل مرته لیکم چې ټوټل نو سټوډنټ پیس مې ورته ولیکو صحیح سو. او کوم پیس د مکمل مجموعه به چیرته دلته به دا انتخاب کړل چې د 7 دی خطر انتقال کې هیڅ مشکل نشته. اوس راځو دلته کلیک وکړئ دلته ورته سم څنګه کا جمع کا فارموله هم په اکسس کې پکسل کې ان شاء الله په یاد دي. اوس چې درته جمع کې ورته پیس راته جمع کا پیس ډبل د قوس بند کنور خلاص خاص سبان کوس راځه کنټرول اس کې کنټرول دبل کې کمپیوټر ته راسه. اوس خدا پیسونه دي دا مثال 500 روپۍ پیس ورکې بل څه د 100 روپۍ ورکې مجموع پیسونه مختصم راوهود دروي زره نه سره خاص څنګه دی کمپیوټر والا دي. بیا ورس راځو بیرته ډیزاین ته کله سره لې دلته نور فارموله هم استفاده کولای شو. خو بیا ورته راګوزو چې فقط داسې مازر ته خیم صحیح سو. بل لیبل د لیبل څه کار کوي؟ لیبل د عنوان لپاره کارېږي. دا کمپیوټر ورته ځنه مننده لري کدا ختمه ډیلیټ مې کو. اوس لیبل ته راځه دلته مثال ورته لیکم چې کمپیوټر سټوډنټس انفارمیشن صحیح شو. دلته ورته لیکم چې کمپیوټر سټوډنټس انفو صحیح سو. دا مې ورته ولیکل. اوس ګور دا مو کوشش کې ولیکل لیبل کې ولیکو. نو لیبل چې د عنوان لپاره کارول کی مثال بولډ کوم فونډ ورته نیو رومان فونډ مثال رنگ سره کیمرا رنگ مثال توري داسې څه پراوځه ساج یو ول زورته شل دی. اوس ګور زیات څه کنه دا ډبل کلیک وکړه راځي مثال بیرون کلیک کوم دا تاسو ډبل کلیک وکړه هغه سره کېږي هغه د خط په اندازه د لیبل جوړیږي دومره اندازه صحیح سو. دا اوس کنټرول اس کنټرول دبل کوو سره د کمپیوټر ته ګور څنګه ښکاري برین اجازه په دې هو پوس ان شاء الله. اوس راځو بټن دا دریم څلرم کنټرول زده چې دا بټن دا. اوس راځو تاسو غواړئ چې دلته څنګه کې بټن نه جوړ کې څنګه بټن نه چې بټن باندې کلیک وکړئ موږ ته یو نوې واخلې ډاکومنت واخلې مثال دلته نوې راته جوړ کې مثال یو بل نفر ذات کوم یا هم مثال تاسو وایي له یو نفر څخه بل نفر ته ورسه دا به راځي له بټنونو څخه به استفاده شو. بټن باندې کلیک وکړئ چیرې رسمه زه مثال ورته چې دغه ځای کې رسم ورکه رسمه غټه رسمه تا کار دلته بیا تیار جوړ شوی دي چې به ان شاء الله راتلونکي درسو کې وای تر څو پر دا څنګه کوی کینسل کوی دا مې کینسل کوس ګوره یو بټن مخته جوړ شو که جوړ نشو. دا بټن جوړ شو خو دې نوم څه شي دا کمانډ ده صحیح کمانډ
اته دېرش چیرې درته ښکارېدو که غواړې چې دا څنګه کې چینج کې بیا به راسې فارمټ ته سره راغلی دغه آدر کې چې د نوم یې ده او فارمټ کې به راسې نوم به یې نه تاسو ورته چینجوئ دا کیپشن به یې څنګه کوي ورته چینج به کوي اوس د کیپشن ورته جوړ کړئ مثال زه راځم دا بیخي نه ورته چینجوم وروسته راځم کنټرول ایس کنټرول ډبل یې کړه غواړې چې دا څنګه کې دا فارم بند کې اوس یو خو کلوز لرو غواړې چې اوس د کلوز نه بندوي زه له دغه بټن څخه بندوم اوس که په دې بټن باندې کلیک وکړم څنګه به شي دا فارم نه به شي بند ولې به بند نه شي بټن یې جوړه کړې کوډ یې مدف کړی اوس بیا راځم بیا رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته ډیزاین یو ته راسې د دې نوم چې دا ورته نوم یې څنګه کوم زه بدلوم کیپشن ته راسې کیپشن ته سکلر راغلی دا ځینې ختم کړئ اوس درته ورته ولیکئ چې کلوز صحیح شو دا به څنګه کې پروګرام بند کې اوس راځه کنټرول ایس کنټرول ډبل کې کله چې کمپیوټر ته راغلی اوس د کلوز راغی که رانغی خو اوس یې کلیک وکړم څنګه به کې نه به شي ولې موږ فقط کیپشن ورته چینج کړو کوډ هم نه ده کړی دا کیپشن یې تاسو له دې ځای هم فارمټ کولی شئ اتوماتیک هم کلیک وکړئ کلیک یې وکړو دا اعلان کړو اتوماتیک یې ګوره چینجولی شئ که نه شئ چینجولی دلته ورته ولیکئ چې کلوز بټن خو م جوړ کړو خو اوس پروګرام څنګه کوي نه بندوي غواړې چې دا کلیک وکړې د پروګرام د باندې رایټ کلیک وکړه بیلډ ایونټ ته چې ولاړې بیا به راسئ کوډ فیلډر ته راځئ صحیح شو کوډ فیلډر چې راغلی دا هم وکي کله مو چې وکي کړو له هغه وروسته اوس دلته راځئ تاسو ورته ولیکئ چې ډو سیم ډي ډو سیم ډي کمانډ ده ډو انجام یې کړه سیم ډي صحیح شو اوس له هغه وروسته تاسو ورته ولیکئ چې کلوز که شی فارم فقط دا مې ولیکل اوس راځئ دا څنګه کوي دا بند کړئ دا مې بند کړو کنټرول ایس که کنټرول ډبل که کمپیوټر ته راسه دې طریقه خو بندېږي تاسو دا ورته ورک کړئ اوس راځه په کلوز بټن باندې چې کلیک وکړم څنګه به کېږي پروګرام به بند شي پروګرام نه ده فارم به بند شي خو وایي چې زه به ستا اکسیس بندوم پروګرام اوس په بندو صحیح شو دا یې ښه داسې یاد هم کړو اوس راځو په دې هم کار کوو له دې نه به زه یو کاپي واخلم کوشش کوئ چې یو بټنان جوړوئ ټول یو رنګه یې لږ منظم یې که غټ او کوچني یا رنګونه بېکار وکړي هغه بیا ډېر بد ښکارېږي صحیح شو له دې نه مې کاپي واخیسته خو اوس دلته ورته لیکم چې اکزیټ دا دلته ورته لیکم چې شی اکزیټ مې ورته ولیکو اکزیټ به څنګه کوي پروګرام به راته بس تا اکسس راته بندوي نو په دې به بیا څنګه کوډ کوو بیا به رایټ کلیک وکړئ دا به بیلډ ایونټ ته راسئ او دلته به کوډ فیلډر ته راسئ دا به هم اوکې کوئ کله هم چې اوکې کړو اوس به دلته ورته وایي چې ډو سیم ډي بیا کاما ورکړئ کوایټ څنګه یې کړه بند یې کړه بس دومره مې چې ولیکو دا راځئ دا هم بند کړئ بند هم کړئ کنټرول ایس که کنټرول ډبل یې کړه اوس کمپیوټر ته راسه کلوز به څنګه کې فارم به بند کړئ او که اکزیټ باندې کلیک وکړم بس تا پروګرام اکزیټ به درته اکسس به درته بند کړي سر خو خلاصېږي انشاءالله بېرته راځو اکسس ته او دلته سټوډنټ ټیبل ته راځو او کمپیوټر ته راځو صحیح شو بېرته رایټ کلیک کوم رایټ کلیک مو اوس وکړو اوس ګورئ موږ دلته بټنونه لرو کوم یو د نعیم ده که نه په دغو بټنو باندې کلیک کوم بل یو نفر ته ځي که نه ځي بل یو نفر ته چینجوي که غواړئ چې نه زه دې څخه استفاده نه کوم زه یو داسې بټن باید جوړ کړم چې مثال دا مخ ته بوځي بیا راځو رایټ کلیک کوو څنګه رایټ کلیک کوو تاسو به راسئ له دې نه به بیا کاپي واخلئ خو یوه خبر د دې نه خو کاپي اخلئ د دې اوس دا کوډ کاپي کېږي نه د دې فقط دا بټن تاسو کاپي کېږي صحیح شو زه دا څنګه کوم دا هم رنګوم اوس ورته لیکم چې نیکسټ څنګه کېږي دا مخ ته ځي مخ ته نفر ته کلیک وکړه کلیک یې وکړو بیلډ ایونټ ته دلته کوډ فیلډر ته راسه او دا هم ورته وکړي که اوس ورته وایي چې ډو سیم ډي څنګه که ډو سیم ډي داسې ولیکلو وروسته ډاټ کاما ورکړه صحیح شو داسې ولیکو ګوټو څنګه که ولاړ شه ریکارډ آر داسې پرېس کړو ګور ریکارډ خپله راغی فاصله پرېس کړه دا به بشپړ شي بیا دوه کامې ورکړه سر په سر دا داسې ورکړو یا وروسته ورته وایي چې ایسي فرست اول ریکارډ ته ولاړ شه یا ورته وایي چې نیکسټ څنګه که نیو درته اوس به دغه لاندې ورته انتخاب کړئ ګوره دا یو کی اپ بټن او یو کی اپ او ډاون باندې کاته پورته کولی شي څنګه که نیکسټ که یعنې مخ ته بل یو ریکارډ ته ولاړ شي دا داسې ولیکو راځه دا څه راکړم که بند که کنټرول ایس که کنټرول ډبل که اوس راځه کمپیوټر ته اوس ګوره نعیم ده نیکسټ باندې کلیک کوه محمد ته ولاړ که ولاړ اوس غواړې چې دا بېرته څنګه کې
په شا بوځي بیرته ګورې دغه په شا راغی که رانغی په دې باندې بیرته کلیک وکړئ بیرته خو غواړئ چې انسان داسې بټن جوړ کړي چې بیرته څه راکړي په شا هم راسي بیا راځه کنټرول سی که کنټرول وي که کنټرول سی کنټرول وي څخه وروسته راځه مثال په دې باندې بیا رایټ کلیک وکړه بیا به تاسو راسي بلډ ایونټ او دلته به کوډ پیلر ته راسي د هغه وروسته به دا هم اوکې کوي کله چې اوکې کړو بیا دلته ورته ولیکئ چې ډو cmd ډاټ چې وکړه ګوټو لاړ شه چېرته ولاړ شي ریکارډ ته بیا دا دوه کامې سر په سر له هغو څخه ایسي پریویو دغه اخیر کې ګوري دلته پریویو لرو کې ډاون باندې کلیک وکړئ دا داسې ورته ولیکئ بیرته څنګه شه په شا ولاړ شه اوس دا کلوز کې کنټرول ایس کې کنټرول ډبلیو کې اوس راځو کمپیوټر ته نیکسټ څنګه کوي مخته ځي او نیکسټ څنګه کوي شا راځي ولې دلته نیکسټ ځکه موږ نوم نه و بدل کړی صحیح سو دلته به ورته ولیکئ شی دلته ورته ولیکئ چې پریویو صحیح سو دا مې ورته ولیکه اوس راځه کنټرول ایس که کنټرول ډبلیو که اوس راځو دا د نیکسټ مخته ولاړ محمد ته که ولاړ نه پریویو بیرته نیم ته رایې که رانه سر هم خلاصېږي که هم سر نه خلاصېږي له هغه وروسته په دې خو سر خلاص انشاءالله اوس راځو تاسو وای زه داسې احکام چې اول ریکارډ ته مې بوځي او اخر ته مې بوځي صحیح سو بیا راځو رایټ کلیک او ډیزاین ته ډیزاین سره له دې نه یوه کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي که کنټرول سی کنټرول وي داسې کو له هغه وروسته مثال دا راواخله دلته یې واچوه صحیح سو دا مې واچو اوس دلته ورته ولیکئ چې څه شی دا ټول لاندې کې ورته ولیکئ چې ټرست څنګه که اول ریکارډ ته ما بوځه فرض ورته ولیکو راځه رایټ کلیک وکړئ بیا کوډ ایونټ او بل کوډ بیلډر ته له هغه وروسته راځئ دلته اوکې کې له اوکې څخه وروسته دلته ورته ولیکئ چې ډو څنګه که سیم ډي له هغه وروسته راځه څنګه وکړي ګوټ ولاړ شه چېرته ولاړ شي ریکارډ دوه کامې سر په سر کوم ریکارډ ته ولاړ شي از ا فرست ایسي فرست پیسې چې ولیکو راځه که له هغه وروسته دا هم څنګه که بند که کنټرول ایس که کنټرول ډبلیو که اوس راځه فرست باندې کلیک وکړه اولنی ریکارډ ته ولاړ صحیح سو غواړئ چې اوس اخر ته ولاړ شي بیا رایټ کلیک وکړه دې څخه یو څنګه که کاپي واخله کنټرول سی کنټرول وي که له هغه وروسته سره مثال راځه دا مې دې خواته را انتقال کړو دلته ورته ولیکه څه رقم لاست اخره صحیح سو داسې ورته ولیکو رایټ کلیک وکړه بلډ ایونټ او دلته راشه کوډ پیلډر ته د هغه وروسته وکیل وکیل څخه وروسته بیا دلته ورته ولیکه چې ډو سی ام ډي دا به غلط نه لیکئ ډو سی ام ډي ډاټ څنګه که ګوټو ولاړ شه ګوټو ریکارډ کوم ریکارډ ته دوه نقطې سر په سر ایسي لاست ریکارډ لاست خو در معلومیږي ګورې دا ده لاست دې ورته انتخاب کړو له هغه وروسته راځه فقط دا سره کوي دا بند کړئ دا مې بند کړو کنټرول ایس کې کنټرول ډبلیو کې کمپیوټر ته راشه فرست اول لاست اخر اپریل اخر ده او جنوري اول ده بیا راځو تاسو وای زه داسې هغه جوړوم مثال داسې ریکارډ ته ځم چې مشخص زه ورته دریم ریکارډ ته ما بس څلورم ریکارډ ته بس بیا راځو رایټ کلیک کوئ تاسو راسئ دلته دا کافي کو کنټرول سی کې کنټرول وی کې دې نه څنګه سوه یو کاپي به واخلم صحیح سو دا مې دلته واچوله اوس دلته ورته لیکم چې دریم ریکارډ صحیح سو دریم یې ورته ولیکو که غواړئ چې څنګه وکړې دریم ریکارډ ته ولاړ شئ بیا رایټ کلیک وکړه بلډ ایونټ ته دلته سیده مثال کوډ پیلډر ته له هغه وروسته دلته ورته ولیکه چې ډو سی ام ډي صحیح سو ډو سی ام ډي ډاټ ګوټو ولاړ شه څنګه ښه ډو سی ام ډي ډاټ ګوټو څنګه شه ولاړ شه ریکارډ ته کوم ریکارډ ته کاما له هغه وروسته ورته سره کنکه او دغه انشاءالله سر خلاص وسي مثال لاست هغه ته ولاړ شه که نه اوس ورته هسې دریم ریکارډ ته ما بوځه له هغه وروسته راځئ دا سره کنکئ بند کړئ کنټرول ایس کې کنټرول ډبلیو کوئ اوس راځئ مثال دلته ورته دریم ریکارډ ته ولاړ شئ دریم ریکارډ ته یې راوسئ که رانوسئ دا درته اخر ته یې بوتله مثال دلته راسئ فرست ته یې بوځه او دریم ریکارډ ته یې راولئ اوس خو موږ هغه آی ډي نمبر یې نه دی ورکړی تاسې آی ډي نمبر یې ورکړئ بیا صحیح راځي صحیح سو بیا تاسو وایئ چې زه دلته یو بل نفر څنګه کوم اټ کومه نو دا خو به تر څه وخته زه لاست وکړم مثال اخر ته راغی اوس بیا که چېرته مثال دلته انټر پریس کړو نو اتوماتیک موږ ته فارم چې دا څنګه خالي کېږي غواړئ چې یو بټن ولرئ چې دا ټول درته خالي کړي یعنې بل نفر اټ کوي بیا به راځئ رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته راشه ډیزاین ته څه راغلی کنټرول سی که کنټرول وي که له هغه وروسته راځئ اجازه ده دا مثال دې خواته راوړم صحیح سو دو ځای کې ورته لیکم چې نیو ریکارډ دا ورته لیکم نیو مې ورته ولیکو اوس تاسو راځئ بیا رایټ کلیک وکړئ بیا یې بلډ ایونټ ته او دلته کوډ پیلډر ته د هغه وروسته دلته ورته ولیکئ چې ډو سیم ډي ډاټ څنګه که ګوټ ولاړ شه کوم یو ریکارډ ته ولاړ شه ریکارډ ته ولاړ شه دوه
کاوی سر په سر بیا ورته وایي چې ایسي نیو ریکارډ ته څنګه که یو نوی ریکارډ راته واخله اوس دا کلوز کې له کلوز څخه وروسته کنټرول ایس که کنټرول ډبل که کمپیوټر ته لاړ شه اوس فارم ډک ده که نه ده ډک نیو باندې کلیک وکړه فارم به څنګه سي خالي به سي کلیک وکړه فارم به درته خالي سي له یو وروسته بیا راځي مثال تاسو وایي داسې زه مثال دا نه غواړم چې دلته ګوره دریم ریکارډ ته ولاړ شئ څلورم ریکارډ ته ولاړ شئ که نه زه دلته یو بټن جوړوم نو ما ته د اتوماتیک مثال زر ریکارډو به لرم زه خو مثال زرم ته نه شم هر یو بټن ته خو نه شم جوړ شي مثال اول ته ولاړ شئ زرم ته ولاړ شئ سلم ته ولاړ شئ یو بټن باید جوړ کړم چې اتوماتیک لیک وکړم ما هر یو ریکارډ ته بوځي ما د خپل زړه کې مې یو راتېر شي یو ته یې بوځي نو داسې به چل به اوسي وایي خپل زړه به ریکارډ در وکړي نه داسې کار نه کوي صحیح شو اوس راځو دغه دا مې جوړ کړ دا مې لږ غټ هم کړو دلته ورته لیکم چې څه شی سرچ ورته لیکم صحیح شو تاسو هر نوم چې ورته سرچ مې ورته ولیکو له دې سره یو دغه ټکس باکس هم ضروري ده څه شی ټکس باکس هم ضروري ده اوس راځو په دې به کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو دلته ورته رسم که په دغو اندازه سره په هر اندازه چې تاسو غواړئ ورته رسم کړئ صحیح شو دلته مې په دغو اندازه دغه لیبل چې ده دا څنګه کوي ځینې ډیلیټ کوي او دا هم لیک پورته ولم تر څو منظم شي اوس به راځئ د دغو نوم به یارې زده کوئ چې د دې نوم څه ده اوس د دې نوم پوهېږئ څه ده په دې باندې ټکس باکس نه ده د دې نوم چې ده ټکس څو ده ټکس وڅلوېښت ده دا به په نظر کې نیولی صحیح شو اوس په سرچ رایټ کلیک وکړئ بلډ ایونټ ته او کوډ فیلډر ته له هغه وروسته راځئ وکي له وکي څخه وروسته دلته ورته ولیکئ چې څنګه که ډو سی ام ډي ډاټ له هغه وروسته څنګه که ګوټ وکړه ولاړ شه چیرې ریکارډ ته کاما له هغه وروسته څنګه شه ایسي ګوټو څنګه شه ولاړ شه صحیح شو ایسي ګوټو ولاړ شه بیا کاما ورکړه دلته ورته ولیکئ چې ټکس څو وڅلوېښتو ورته ولیکئ ټکسټ وڅلوېښت او دا هم بند کړئ کنټرول ایس یې کړئ کنټرول ډبل یې کړئ اوس راځئ دلته کله چې راغلی اوس ډي نمبر موږ دلته نه دی ورکړی دا ډي نمبر یې ښکارېدی بیا ډېر ښه ښکاري صحیح شو دلته ورته ولیکئ ما دوهم نمبر ته بوځئ سرچ باندې کلیک وکړو دوهم نمبر ته یې راوستئ سر خو خلاص و ورته نه ما 12 نه 14 نمبر ته بوځئ 14 نمبر ته ولې ټول څو نفره لرو دلته یې ګورئ رښتیا دلته درته ښکاري ګورئ د وجه 14 نفر 14 ته راوستو که رانوستو صحیح شو اوس دلته ورته وایي چې څه رقم که ما 44 ته بوځه 44 کې باندې کلیک وکړه اوس تاسو دا پیغام ورکړئ 44 څنګه ده نشته اوس راځئ باندې کلیک وکړئ دا ختمېږي ورته څنګه که اول ته مې بوځه سرچ باندې کلیک وکړه اول ته یې بوځو اوس بیا راځو مثال اوس که چېرته زیات ورته ولیکه په دې خو انشاءالله سر خلاص و مشکل خو نشته اوس راځو دغه پیغام باید مخته رانه کړي اوس ورته لیکو چې ما ته 44 نفر څنګه که پیدا که داسې سرچ کو راته وایي چې 44 نفر څنګه ده نشته دا غلطي وایي ایرور ده غلطي راته کوي صحیح شو اوس دغه مثال تاسو که چېرته مثال پر یوې باندې کلیک کوئ چې شاته نفر ختم شي تاسو بیا دغه پیغام درکوي ګوره پر یوې باندې کلیک وکړه اوس شاته نفر نشته دا پیغام درکوي که نیکسټ باندې کلیک کوم هم مثال مخته لاړ چې مخته نفر خلاص دا هغه درکوي تاسو ته پیغام درکوي خو که غواړئ چې دا درنه کړي نو بیا به راځئ رایټ کلیک وکړئ ډیزاین ته چې راغلی دلته به سرچ ته راسئ سرچ ته راغلی بلډ ایونټ ته چې راغلی ګورئ دغه د پریوایټ سب کمانډ شپږ څلوېښتمو د دغه ډو سی ام ډي تر منځ چې ده دلته ګوره به ورته ولیکئ چې آن ایرور صحیح شو آن ایرور ریزیوم ورته ولیکئ صحیح شو ریزیوم مې ورته ولیکو ریزیوم نیکسټ دا داسې ولیکو ریزیوم غلط لیکل ریزیوم داسې ورته ولیکو هغه وروسته راځه څه رقم که انټر که کله داسې انټر کړو نور به کار برابر سي اوس دا هم مثال دومره اندازه شو دلته دغه انټر فاصلې دا شاید دومره هغه نه لري اهمیت صحیح شو دا مو څه ولیکو راځئ دا هم کلوز کې کنټرول ایس کې کنټرول ډبل کوئ اوس کمپیوټر ته راځو مثال ورته لیکه چې 12 نمبر نفر ته پیدا که پیدا کړو که پیدا نه کړو ورته نه 12 نمبر ماته نه ده ښکار څو راته ښکار ده 44 نفر انسرټ که درته پیدا کوي
هغه پیغام یې درکو ورته هغه کوم نفر چې نه و پیغام ماته مه راکړه پرېږده یې بیخي مه یې راته پیدا کوه سر خو خلاص انشاءالله پریویو کې هم دغسې آن ایرور ریزیوم نیکسټ دا ورته لیکې خلاص مشکل نشته سر خو خلاصېږي انشاءالله مخته ځو ښه اوس راځو اوس ګورئ اولا د دغو له ډیزاین نه بر شروع کړو نور به انشاءالله بیا مخته ځو اوس وخت کم ده فقط نه فقط د دغو ډیزاین درته کوم صحیح شو اوس ګورئ کنټرول ایس کنټرول ډبل کوې دغه داسې خاص ښه نه ښکارېږي که نه ټول داسې مثال ریکټینګل دی غواړې چې دې ته ډیزاین ورکړي راځو په داسې ډیټابیس کې به تاسو دا ډېر خوندور څومره شوقي یي هغومره به تاسو شوقي کوئ صحیح شو خو څنګه به شوقي کوئ اوس راځو ګوره مثال دې تر مابین چې د مثال فاصلې زیاتې او کمې کوي زه مثال دغه فقط د 2 دانو درته جوړوم نور به تاسو بیا خپله کار په وکړئ صحیح ده دا مثال لاندې راوستو او دا نور هم داسې کم لاندې راولم دا داسې ورپورته کوم فقط په دې 2 به کار وکړو نور به تاسو کار کوئ اول خو چې دا ټول انتخاب کوي فارمټ ته راسئ ورته په کوم فونټ سره یې ټایم نیو رومان دی او بولډ یې سره عنوان نه دی سره کم یې بولډ دا بولډ کوي او ټول انتخاب کوي خط داسې خړ معلومیږي که نه دلته راسئ ټکسټ رنګ یې سره کم یې تورې سي ښه صاف معلوم سي اوس کنټرول ایس که کنټرول ډبل یې کړې وروسته کمپیوټر ته ګوره رنګونه یې هم تور سو او دا هم داسې ښه ښکارېږي غواړې چې مابین ته راوړې نور خو انشاءالله پوهېږي څنګه سینټر ته راوړو دا به دواړه انتخاب کوي له وروسته فارمټ ته راسئ سینټر ورته انتخاب کوي دا مابین ته تر څو لا ښه ښکاره سي اوس راځو دغه ته یو ډیزاین ورکوو تاسو بیا راځئ نن خو ګورئ په دغو ډیزاین په ټیبه بټن باندې کار وکړو کار ونه کړو دا به راواخلئ دا همسې راواخلئ دغو بټن باندې په سیره داسې په دغو لیبل ټکس باکس باندې پر سیره داسې رسم کړئ صحیح شو داسې چې رسم کړو دا پرېږدئ دا هم کینسل کړئ داسې د لږې دې خوا ته انتقال کړئ داسې انتقال شو د دې نوم چې دا څنګه کړئ ختم کړئ کیپشن یې ور ختم کړئ دا اوس جوړ شو خو هغه شاته هغسې دا څنګه ده پټ ده نه معلومیږي که نه اوس راځئ په دې باندې به کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته دا ورته وایي فارمټ ته راسه فارمټ ته یې راسئ دې فارمټ به جوړ کړئ اول یې دا ورته وایي فل مابین رنګ یې څنګه که نو که سر خلاص و اوس هغه شاول معلوم شو که معلوم نه شو دا خو معلوم شو اوس بیا راځو کنټرول ایس کې کنټرول ډبل کې دلته راسئ کله چې دلته راغلی بیا داسې لږ ډیزاین شو خو داسې ښه نه ښکارېږي که نه بیا هغه مابین وال معلومېږي ترې یا مثال په دې باندې کلیک وکړئ دې خوا ته داسې لږ غټ کړئ تر څو لا ښه ښکاره شي داسې صحیح شو صحیح شو که نه ده صحیح دغه لیبل لږ کوچنی دغه به ورته غټ کړئ دا خو اوس برابر شو کلیک پو کړئ کله چې کلیک پو کړو له هغه وروسته دا به انتخاب کړئ کله چې انتخاب کړو بیا به فارمټ ته راسئ دلته ګورئ آوټلاین لرو آوټلاین یې په کوم رنګ یې زه ورته په تور رنګ دی صحیح شو او آوټلاین لاندې راسئ دلته ګورئ دا شیان ډېر ساده دی لاین مثال څومره ډبالې زیات ډبالې لاین خو ډېر ښه ډیزایندار یې راولي دلته لاین ټایپ ته به راسئ ورته لاین ټایپ د دغو شکل سره یې اوس یې کنټرول ایس که کنټرول ډبل یې که راځئ ډبل کلیک وکړئ اوس ګوره څومره ښه ښکارېږي خو تاسو ووایئ دغه ټکسټ باکس باید معلوم نه شي دا کوم خط کې لیکل شوی بیا راځئ رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک یې وکړو ډیزاین ته راسئ ډیزاین څخه وروسته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ هغه خو شاته ده که نه دا دواړه انتخاب شو دواړه به نه انتخاب وراسه فقط دا انتخاب کړئ دا یو انتخاب کړئ دا بټن په دې به رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک یې وکړو تاسو به راسئ پوزیشن ته پوزیشن چې دا برینګ فرانټ مخ ته راوړه او سینټر بک شاته بوزه اوس دا څنګه کو شاته بوته اوس کلیک کوم اتوماتیک ګوره هغه ټکس باکس انتخابي کې نه انتخابي داسې انتخاب شو اوس دلته ورته وایي چې د دې فلم مابین رنګ یې څنګه که نو که آوټلاین هم ورته نو که دا داسې نو کړو دواړه کنټرول ایس که کنټرول ډبل که اوس کمپیوټر ته راسه ګوره دا لیبل څومره دا ښه ښکارېږي که دا ښه ښکارېږي لږ ډیزایندار سول که نه سول نو تاسو هر لیبل جوړوئ کوشش وکړئ کوم فارم چې مثال لږ سم خوندور جوړوئ دغه هغه یې هم ډیزاین یې هم ور برابروئ تر څو لیکه سم ښکاره شي که لږ غټ ښکارېږي راځه مثال بیا رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته راسه اوس خو ګورئ د هغه پوره کړی دی که نه ټکس باکس داسې دی یو څه ورته کوچنی کړه دومره اندازه ورته افکار ده کنټرول ایس که کنټرول ډبل که اوس راځه ګوره لا ښکارېږي دا ولې نه ښکارېږي ځکه چې په هغه کې دا اوس ښکاري په هغه کې لږ پټ تاریخ ورته بدلای کلیک وکړه راځه کلیک وکړو ورته د ټوډې ورځ تاریخ راوړی نن ورځ تاریخ راوړی نن ورځ تاریخ راوړی سرم خلاصه پی انشاءالله مشکل خو نسته بس به مخته ځو تر دې چې کوم سوال پوښتنه نه لرئ انشاءالله